نږدې ملګري. یو سپین ږیری سړی چې له خپل یو اس او یو سپي سره په لاره کې تندر را پریوت او ساه یې ورکړه، له مرګ هغه خوا وړاندې کش شو. یو شین پیاده رو ورته ښکاره شو چې له خپل اس او سپي سره مخ پر وړاندې پرې ورغی. ډېر تږي وو. څه لاره وړاندې یوه دروازه وه چې جنت پرې لیکلی وو. ور وګرځېد او ساتونکي ته یې وویل چې ډېر تږی یم. هغه وویل هغه چې نه اوبه لري خو اس او سپي ته د اجازه نشته. سړی ناهیلی شو او بیرته یې لارې ته دوام ورکړ. له ډېر مزل وروسته له چمنونو او شنو اوبو د چینو یوه بل ځای ته ورسېد چې یو ساتونکی یې مخې ته ناست و. سړي ورته وویل چې ډېر تږي یو. هغه ورته وویل چې وړاندې ورشئ، هر څه چې څښئ خورئ نو کولی شئ. سړي پوښتنه ترې وکړه چې دا ځای څه نومیږي؟ ساتونکي ځواب ورکړ جنت. هغه ورته وویل هلته وړاندې هم یو بل څوک ستاسې له نامه نه ناوړه استفاده کوي، مخه یې ونیسئ. ساتونکي ځواب ورکړ نه پرېږده یې، له موږ سره مرسته کوي، ځکه هغه کسان چې غواړي خپل نږدې ملګري پرېږدي همالته پاتې کېږي. دغه ژباړه عبدالله الهام جمالزي کړې ده.